بسم الله الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت، پس هر کله چې جدا شو طالوت بالجنود سره د لښکرو، قال نو ویلی ان الله چې بشک الله مبتلیکم امتحان کوونکی دی پتا سو به نهارین په یو نهر سره، فمن شرب منه فليس مني، پس څوک چې اوس کی وبد د نهر نه نو نه بوي هغه زما د ملګرونه، ومن لم يطعمه او چا چې ونس کړي د نهر نه فانه مني، نو بشک هغه به زما د ملګرونه وي، الا من اغترف غرفه بيده، سوا د هغه چانه چې را ډک کړي ولا په لاس خپل، فشربوا منه الا قليلا منهم، پس اوس کلی هغوی ټولو د غنهر نه سوا د لږو کسانو د هغوی، فلما جاوزه، پس هر کله چې پورې وتلو په دې نهر باندې هو هغه طالوت والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی معه د هغه سره، قالو نو ویل هغوی لا طاقت لنا اليوم، نشته طاقت زمونږ نن ورځ بجالوت و جنوده، د مقابلې د جالوت او د هغه د لښکرو سره، قال الذين ولغ کسانو یظنون چې یقین لرو انهم چې بشک دوی ملاق الله مخامخ کیدونکي دي الله سره، کم من فئات قلیله، چې ډیر زلی وړله وړه غلبت فئاتن کثیرتن زور ور شوی دا په ډله لوی باندې، باذن الله په مدد د الله، والله مع الصابرین، والله سره د صبر کوونکو دی. ولما برزوا، هر کله چې مخامخ شول دوی له جالوت او جنوده، د جالوت او د جالوت د لښکرو سره، قالو نو ویل ربنا ای رب زمون افرغ علینا، راتوی کړه په مونږ باندې صبرن صبر، وثبت اقدامنا او کله کې کړه خپې زمون، وانصرنا او مدد وکړه زمون علی القوم الكافرین، په قوم کافرانو باندې، فهزموهم باذن الله، په شکست ورکړو هغوی ته په حکم د الله په مدد د الله، وقتل داود جالوت او اوجلو داود جالوت لرا، وآتاه الله الملك او ورکړه د الله بادشاهي، والحکمت او حکمت دانایی، وعلمه او خودل د مما یشاء د هغه سنا چې الله غوښتل، ولولا دفع الله الناس، او کشر نوې د فکول د الله خلق لرا بعضهم ببعض، بعض لرد دوینا په بعض نورو، لفسدت الارض، نو خامخ خورانه شوی به ځمکه، ولكن الله، لیکن الله رب العالمین ذو فضل علی العالمین، د فضل والا دی په مخلوق باندې. تلک آیات الله، دا آیاتونه د الله دی، نتلوها چلولو ایمون علیک تا بالحق بحق سرا، وانک لمن المرسلین، او بشک تخامخ د رسولانو نه.